لپاره دا جمله ناشنا ده. لنډکوتل کې اوس هم ماشومان روجماتي په وخت لیبانګه روجماتي نارې وهي او خلکو ته وایي چې د روجماتي وخت پوره شو. تفصیل د خلیل جبران په دې رپورټ کې. واقعي چې اوس هم په کلیوالو سیمو کې دغه زوړ روایت برقرار دی او ماشومان د اذان اوریدو سره په اوچت اواز د روژه ماتي چغې وهي چې علي بنګې روژې ماتي. خو اوس وخت بدل شوی دی، د لوډ سپیکر او بیګل اوچت اوازونه ځای ته رسي. خو ولې بیا هم له دغه پخواني روایت دغه سلسله په کلیوالو سیمو کې برقرار ده. په دې هکله د کلیو ځوان عدنان افریدی څه داسې وایي. روایت خو تقریبا چې موږ د نه دی، موږ خو داسې یو چې ځوانان یو، موږ ته ډېره پته نه لګي، خو موږ چې شوي یو موږ دا روایت موږ پلار نیکه نه روان دی او د علي بانګې روژې ماتې ملا ته په تعلي کې وایي ماتې. دا اوس وخت کې خو لږه اذانونه هم شته، لوډ سپیکر دي، لږه پته لګي. خو د ماشومان چې کوم دي دا مور چې کوم کور والا دي دا بهر په دې غرض وباسي چې یاره څه روژې نه لږ سړی وږی تږی او څه نور ماشومان ویرانه کړي، دغې وجې نه دو بهر کې چې یاره موږ ته په آرام سره روژه ماته کړو. کلثوم او هوره او عید محمد څه داسې وایي. بنګې روژې ماتې په تولي کې وایي ماتې موږ ځکه یې چې موږ په کور کې شور کوي چې بیا ماښام شي موږ ته چې شپږ بجې شي موږ ته مور وایي چې څه یې منډه کړو اذانه ته غوږ ونیسو چې اذان وشي بیا راشو. موږ ورته ډېر شور جوړ کړی چې بیا موږ وایو چې علي بنګې روژې ماتې په تولي کې وایي ماتې موږ بیا رامنډه کړو. بیا راته وایي چې اذان وشو موږ ورته چې اذانونه خو شته خو بیا موږ مورانې دغه لپاره لګي چې په آرام سره روژه ماته کړو. دغه نه په تکلیف کو نه موږ په تکلیف شو، آرام سره روژه ماته کړو. علي بنګې روژې ماتې په تولي کې ماتې دا د ډېر وخت نه دا روایت را روان دی. حالانکه اوس روډ سپیکر یې هر څه هم شته، خو دا اوس دا ذکر وباسي چې موږ لږه په آرام باندې روژه ماته. د علي بنګې روژه ماتي د تاریخي پس منظر نه تاسو خبر شو چې اوس لوډ سپیکر هر څه موجود دي، اوس ډېر په اسانه سره مطلب چې اذان اوریدی شي. خو بیا هم دلته روژه ډېره سخته وي او خلکو ته تکلیف انتهایی زیات وي، لوږه پکې زیاته وي، کینه سړي زیاته وي درومي. نو په دغه وجه د کور نه ماشومان په دغه بهانه بهر کې چې هغه وایي چې علي بنګې روژې ماتې. د کیمرامین عمر شینواري سره خلیل جبران، خیبر نیوز، لنډی کوتل. علي بنګې روژې ماتې په تولي کې